دا الاولنی چې کوم آیت دی دا خو اصل کې د پروني سبق سره متعلق دی. ټایم کم و نو زموږ نه پاتې شو. په دغه کې څه خاص خبره نشته دی، خو ډېر تعلق د هغه لښکر سره و چې کوم پیغمبر علیه صلات وسلام نجد ته لیږلی و. صحابه کرام یې ولېږل د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه سره. 8 صحابه کرام یا 12 او یا 40 صحابه کرام. هغه پیغمبر علیه صلات وسلام د خپل ترور زوی سره عبدالله ابن جحش نوم یې و، هغه یې پې امیر کو او دغه لښکر یې ولېږو چې تاسو لاړ شئ او هلته د کافرانو یوه قافله را روانه ده د مشرکانو، په هغې باندې حمله وکئ او د هغو سره چې کم سامانونه دي نو هغه زمونږ خواله راوړئ. نو هغه کمه قافله، هغه کم لښکر چې پیغمبر علیه صلات وسلام لیږلی و، نو د هغو خبره الله جل شانه په دې آیت کې کوي چې دغه خلک چې کوم دي دوی په الله جل شانه باندې ایمان راوړی دی او همدغه خلکو هجرت کړی دی د الله جل شانه دپاره او دې خلکو د الله جل شانه د رضا دپاره د الله جل شانه په لاره کې جهاد کړی دی. نو دا خلک د الله جل شانه د تمې امید ساتي، د رحمت امید ساتي، د الله جل شانه د رحمت تمه کوي او د هغې امید ساتي. نو تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې څوک دغه کارونه کوي او بیا د الله جل شانه د رحمت تمه او امید ساتي، نو والله غفور رحیم. الله جل شانه په دغه خلکو باندې ډېر زیات مهربانه دی او دغه خلکو ته عفو درګذر کوونکی دی. غفور رحیم په دې کې اشاره ده هغه زړې خبرې ته چې هغه صحابه کرامو په د رجب په میاشت کې قتل و قتال کړی و. هغه یو سړی مړ کړی و، عمر بن الحضرمي، د هغې تذکره مې بل ورځ کړې وه. د رجب په میاشت کې قتل او قتال دا منع و چې هلکه تاسو به د رجب په میاشت کې دا په اشهر حرام کې یوه میاشت ده، 4 میاشتې چې کومې محترمې دي، په دغه میاشتو کې به تاسو قتل او قتال او جنګ جګړې دا نه کوئ. مسلمانانو نه په هغې کې غلطي وشوله، کوتاهي وشوله او د رجب په میاشت کې جنګ وکړو، هغه سړی مړ کړو د کافرانو. نو په دغې باندې الله جل شانه ته وفرمایل چې تاسو خو معمولي غلطي وکړله، خو دې کافرانو ډېرې غټې غټې غلطیانې کړي دي. دو تاسو د مسجد حرام نه منع کړي وئ، کله چې تاسو مسجد حرام ته عمرې دپاره راتلی نو د هغې نه منع کړلی، او بل دا چې تاسو په هجرت باندې مجبوره کړلی او د الله جل شانه سره کفر او شرک هم دوی کوي، نو دغه ډېر غټ ګناهونه دي. بهرحال تاسو نه معمولي شانته ګناه شوي ده، نو والله غفور رحیم. الله جل شانه بخونکی دی، الله جل شانه به ته د دغې معافي وکړي. په دې بل آیات کې یسألونک عن الخمر والمیسر دا داسې مسله را پیښه شوله چې پیغمبر علیه صلات وسلام نه صحابه کرامو د شرابو او د جوارۍ متعلق تپوس وکړو چې دا څنګه څیزونه دي. نو مسله دا را پیښه شوه چې یاره په مخکې زمانه کې خو شراب او جواري دا حرامه نه وه، ټیک شولی که نه؟ دا په 6 کال غالبا 6 کال باندې یا په 1 کال باندې دا بیا د حرام د شرابو د حراموالي د هغې د حرمت حکم راغی چې هلکه اوس شراب حرام شو، مطلق حرام شو. نو اوله زمانه کې دا حرام نه و، نو خلکو به څکل، مسلمانانو به هم څکل، د سور سپاټۍ دپاره به هر چا شراب استعمالول څکل به یې په قصه باندې پوهېږي، ځکه حرام نه و. نو خلکو به دغه شرابو باندې خپل شغل کوو او دا چې شراب به یې وڅکل بیا به یې ګپې شپې لګولې او قسمه قسم نخرې مخرې به یې کولې. مسلمانانو ته هم اجازت و، هر چا ته اجازت په عربو کې، او د دې ډېر غټ رواج و په عربو کې، هر چا به شراب څکل، که ښځې وي او که سړي وو، بس د دې شرابو عادیان وو او په دغه نشه کې لت پت وو، د دغې په دې لت باندې راغوښتلي وو. نو بهرحال هر چا به شراب څکل. بیا په صحابه کرامو کې بعضې داسې صحابه کرامو چې هغو سوچ فکر وکړو چې یاره دا شراب چې کوم دی دا خو نقصاني څیز دی. نقصاني دا دی چې ګوره کله شراب سړی وڅکي نو عقل یې والوځي، عقل بیا د کار نه کوي، د دماغ بیا کار نه کوي، ځکه دی نشه شي که نه نو دماغ یې کار پرېږدي. او دا کومه جواري چې ده نو دا جواري خو د مالونو دشمنه ده، د خلکو مالونه تباه کوي. په جوارۍ باندې که ته اوس ګیم ویم کوې، څه چلونه ملونه کوې، جواري کوي، نو په دغه کې ډېر زیات مالي نقصان خلکو ته وررسېږي. نو بعضې صحابه کرامو سره دا سوچ فکر پیدا شو، په هغې کې یو حضرت عمر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه سره د دې خبرې فکر و چې یاره مسلمانان که دا کارونه کوي نو مسلمانان به ډېر زر زوال پذیر شي، ځکه شراب کسکینو په دې کې د عقل نقصان دی، او چې یو سړي نه عقل لاړو نو بس چې په ده باندې بیا دشمن څه کوي، جوکۍ به پې نو دشمن که پې حمله هم وکړي نو دی بیا ګپ ګڼي او دشمن به د نه سر وهلی، په قصه باندې پوهېږي. بله دا دی چې که دو چېرته جواریانې ماریانې کوي نو مسلمانان به بیا په زوال پذیر کېږي، ځکه چې جواریانې کوي نو مالونه به بیلي، خپل جیدادونه به بیلي، خپل مال دولت چې څونه دی هغه به بیلي، نو د خپل روزګارونو نه به لاس ووینځي د جوارۍ د وجې نه. نو په دې خبره باندې صحابه کرامو ته پریشاني راغله. نو عمر رضی الله عنه داسې کار وکړو چې راغی پیغمبر علیه صلات وسلام په خدمت کې حاضر شو. نبي علیه صلات وسلام ته وی وایي موږ له فتوا راکړه، فتوا لکه اوس خلک په مفتیانو پسې لاړ شي که نه، لکه پلانکۍ مسلې متعلق فتوا راکوي. نو عمر رضی الله عنه یو بل صحابي ورسره و، دا راغلل پیغمبر علیه صلات وسلام پسې او وایي موږ ته د شراب او د جوارۍ متعلق څه فتوا راکړه، ځکه چې خلک په دې کې ډېر زیات عادت شوي دي، خلک د شرابو عادیان شوي دي، د جوارۍ عادیان شوي دي،
او دغه دواړه څیزونه نقصاني دي، حرام خو نه دي خو نقصان پکې دی، دنیاوي نقصان پکې هم دی او اخروي نقصان پکې هم دی. نو موږ له دې متعلق څه فتوا راکړه. نو الله جل شانه دا آیت را نازل کو یسألونک عن الخمر والمیسر. دا مسلمانان دا ستا د ملګري ستا د صحابه کرام دا ستا نه تپوس کوي د شرابو متعلق او د جوارۍ متعلق. نو ته ورته ووایې چې په دې کې ډېره غټه ګناه ده. د ګناه مطلب دا نه و چې دا شراب حرام دي، په څه باندې پوهېږي، خو دې عقل ته نقصان وررساوه نو د دغې وجې نه یې ورته ګناه وویله، په څه باندې پوهېږي. دنیاوي نقصان پکې مسلمانانو ته رسېدو نو د دغې وجې نه یې ورته ګناه وویله. بل دا چې ډېر زیات نقصانات یې وو، ډېر زیات مضر اثرات یې وو، نو د دغې وجې نه ورته الله جل شانه ګناه وویله. او اسم اطلاق په ډېرو معنو باندې کېږي. ګناه ورته هم ویلی شي، ګناه معنی هم کېدلی شي، غلط کار معنی هم کېدلی شي، بد څیز یا بد کار دا معنی هم کېدلی شي. نو دغه معنی هم کولی شي چې یاره دا ډېر بد څیز دی، په څه باندې پوهېږي، یا ډېر زیات د ګناه څیز دی. نو الله جل شانه فرمایي چې قل فیهما اسم، ته ورته ووایي چې په دغه کې ګناه ده، کبیر ډېره غټه ګناه ده، ومنافع للناس، او د خلکو دپاره پکې فایدې هم دي. نو اوس په شرابو کې به څه فایدې، څه فایدې پکې شته که تاسو ته پته نشته؟ ډېرې زیاتې فایدې دي پکې. زه هم معلوم نه کړم شرابو فایدې چاته معلوم دي؟ حسن ماما وایي او ماما لیدلې دي دي چېرته او لیدلې دي نه بدن له ډېره غټه فایده ورکوي، طاقتور څیز دی. او نه د ډېرو بیماریانو علاج هم دی، او بل دا چې کمزوري د یخ نه ختموي. دا خو جوس مسله ده، خو لکه د شرابو ډېرې زیاتې فایدې دي. د یونان یو حکیم تېر شوی دی ډېر پخوا زمانه کې، لکه دی پېژني دی پکې صحیح او غلط پېژني. د یونان یو حکیم دی ابن سینا نوم یې، تاسو به اورېدلی په دې کتابونو کې، د سکول کتابونو کې باندې دا راشي. هغه په دې حکمت باندې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي، په دې طب باندې، ټیک شوله که نه، دا کم د حکیمانو دا کم علاجونه او دا کمې دوایانې موایانې دا ټوټکې موټکې په دې باندې ډېر زیات خبرې اترې په هغې کې کړلې، ټیک شوله. نو هغه د شرابو ډېرې زیاتې فایدې لیکلي دي چې په شرابو کې 50 فایدې دي، 50 فایدې انساني بدن ته دغه شرابو نه وررسېږي، ټیک شوله. نو چې هغه فایدې وګورې نو ته به وایې چې یاره دا شراب مې اوس خواته وی بس هر ټایم مې څښلی، څه پوهېږي. خو هغه چې هغه کومې فایدې لیکلي دي نو په هغې پسې وروسته بیا 150 نقصانات لیکلي دي د شرابو. اول 50 فایدې لیکلي دي، وروسته یې پسې بیا 150 نقصانات لیکلي دي. نو مطلب دا دی چې درېیمه حصه فایده ده پکې، درېیمه حصه 50 او 150 چې په 3 تقسیم کړي نو 50 راځي. نو درېیمه حصه پکې فایده ده او 2 حصې پکې نقصانات دي. نو نقصاناتو له به ترجیح ورکړي که فایدې له؟ فایدې له به ترجیح ورکړي که نقصاناتو له؟ بهرحال دغه فایده به پرېږدې، په څه باندې پوهېږي، په یو څیز کې لږه فایده ده او نقصان یې ډېر دی، نو دغه نقصان د وجې نه به یې پرېږدې. لکه زه اوس تاسو ته خبره کوم صحابه کرامو د څه د وجې نه پرېښودلي وو، حرام شوي نه وو پرېښودل، د څه د وجې نه پرېښودل؟ د دې وجې نه چې نقصان پکې ډېر دی، فایده یې هم شته دی، ډېره زیاته فایده یې ده، خو د فایدې په 3 چوندۍ نقصان سیوا دی. نو د دغې وجې نه بیا صحابه کرامو پرېښودل. یو بله مسله دا ده چې د دې شرابو متعلق الله جل شانه په قرآن مجید کې تقریبا 4 آیاتونه را نازل کړي دي. څه معنی پوهېږي؟ یو خو دا آیت دی چې تاسو ته ما وایي یسألونک عن الخمر والمیسر، چې دا آیت الله جل شانه په دغه موقع باندې را نازل کړو، دا 2 نمبر آیات دی، ټیک شوله که نه. بل دا دی چې قرآن مجید یو بل آیات دی من ثمرات النخیل والاعناب، په دغه کې د شرابو بحث دی، په څه باندې پوهېږي چې د انګورو نه او د دغه سیزونو نه به شراب جوړول، د کجورو نه او د انګورو نه د دغه سیزونو نه به شراب جوړول. نو په دغه آیت کې ورسره صرف د نشې ذکر دی معمولی، چې دا سیزونه چې کوم دي دا مسکر دي. مسکر معنی دا چې نشه ده پکې، څه نشه پکې راځي، په څه باندې پوهېږي. نو دغه آیت اوله زمانه کې را نازل شوی په اول ځل باندې، خو په دغه آیت کې هم د حرمت حکم نه راغلی چې دا حرام دي، په څه پوهېږي. بیا 2 نمبر باندې دا آیت را نازل شو یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس، فایدې پکې هم شته دی. دلته پکې دا خبره وکړه چې فایدې پکې هم دي. نو دلته هم د حرمت حکم رانغی چې لکه دا شراب حرام دي، خبره باندې ورسېدي. بیا د دې نه پس یو حکم بل هم راغلی دی، ټیک شوله، د هغې نه پس بل حکم راغلی په هغې باندې بیا دا شراب حرام شو. نو یو ځل خو عمر رضی الله عنه راغی د پیغمبر علیه صلات وسلام یې تپوس وکړو چې دا شراب خو نقصاني څیز دی، دې متعلق موږ له څه فتوا راکړه. نبي علیه صلات وسلام ورته دا آیت د الله جل شانه تلاوت کو، د الله جل شانه طرف نه دا آیت په هغه وخت کې را نازل شو چې دا ستا د ملګري ستا نه د شرابو متعلق تپوس کوي، نو ته ورته ووایه چې په دغې کې ګناه هم شته دی خو فایدې هم شته دی، خو دا کومه فایده چې دا
نو د دې نه دا نقصان سیوا دی ځکه دلته فرمایلي چې واسمهما اکبر من نفعهما د دې دا کومه ګناه چې دا د دې چې دا کوم نقصان دی در د فایدې نه سیوا دی نو چې کله مسلمانانو دا خبره واورېدله چې هلکه ګناه یا نقصان د فایدې نه سیوا دی نو هغو سوچ وکړو چې هلکه د یو څیز د فایدې نه نقصان سیوا دی نو ولې زه استعمال کوم نو اکثرو صحابه کرامو پرېښودل ځکه نقصان وبکې که نه د دغې نه پس بیا داسې کار وشو چې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا د پیغمبر علیه صلات وسلام صحابي دی او ډېر جلیل القدر صحابي دی د ده په کور کې دعوت و دعوت د صحابه کرامو له دعوت کړی و خپلو ملګرو له مسلمانانو له دعوت کړی و او دغه میلمانه چې کله راغلل نو دې میلمنو ډوډۍ وخوړله او په ډوډۍ پسې بیا شرابو ته کېناستل او شراب یې وڅښل ځکه حلال و جایز و خلکو په شغل ځان لګاوه اوس چې موږ څنګه دا بوتل یې څکو هغو به شراب څکل ډوډۍ وخوړه او شراب یې وڅکل او ډېر زیات شراب یې وڅکل دې میلمنو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هم ورسره وڅکل او ښه ډېر زیات یې وڅکل دونه شراب وڅکل چې په نشه کې مست شو په قصه باندې پوهېږي بیا په دې کې اتفاقا د ماښام د مانځه ټایم راغی لکه اوس موږ د ماښام د مونځ وکړو چې د ماښام د مونځ ټایم راغی نو دغه میلمنو دغه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مصلې ته ورمخکې کړو چې ته راله مونځ وکړه جمع راله وکړه نو چې دی ورمخکې کړو نو ده په اولني آیت کې شروع وکړه قل یا ایها الکافرون او د لا اعبدو په ځای باندې اعبدو وي چې اعبدو ما تعبدون الله جل شانو په دغه صورت کې فرمایي کنه قل یا ایها الکافرون ته ورته وایي چې ای کافرانو لا اعبد ما تعبدون زه عبادت نه کوم د هغه څه چې د کوم تاسو عبادت کوئ د دې معنی اصل کې داسې ده او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایل وایي اعبد ما تعبدون وایي زه د هغه څه عبادت کوم د کوم چې تاسو عبادت کوئ کافرانو یعنې زه هم د بوتانو عبادت کوم په قصه باندې پوهېږي یعنې عقل یې په ځای باندې نه و که نه مانځه ته ورمخکې شو او د قرآن مجید آیت یې غلط وي او دغه صورت یې پوره ختم کو دغه آیت یې ټیک نه کو یعنی لا یې پکې ونه ویله ټیک شوله نو د دغې نه پس بیا الله جل شانه بل آیت را نازل کو چې لکه دا خو غټ نقصاني شی دی مسلمانان هغه په مانځه باندې ولاړ دي او په مانځه کې ګډې وډې وایي کفریه الفاظ وایي په داسې الفاظو سره مونځ ماتېږي په مانځه کې د کفریه الفاظ ویل نو الله جل شانه بل آیت را نازل کو شراب متعلق چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چې کله تاسو په نشه کې یئ نو مانځه ته مه ورنږدې کېږئ تاسو مونځ مه کوئ نو چې کله دا حکم راغی نو صحابه کرامو هلکه سوچ کوو چې مونځ خو د الله جل شانو عبادت دی او د شرابو د وجې نه به زه مونځ نه کومه شراب نشه ده که نه شراب مسکري دي مونځ به نه کومه دوی سره شراب پرېږده مسلمانانو شراب پرېښودل بیا ډېر شی مسلمانانو صحابه کرامو شراب پرېښودل خو د مانځه په ټایم کې به یې نه څکل بیا داسې ډېر شی خلک وو هغو به بیا هم څکل ځکه حرام شوي لا نه وو په قصه باندې پوهېږي صرف دا وشوله چې وایي چې د مانځه په ټایم کې شراب مه څکئ مانځه په ټایم کې مه ورنږدې کېږئ یا داسې وکړئ چې د نشې په حالت کې تاسو مانځه ته مه ورنږدې کېږئ مونځ مه کوئ نو صحابه کرامو بیا د مانځه په ټایم کې شراب پرېښودل بعضې صحابه کرامو خو مستقل پرېښودل بعضو بیا هم څکل خو د مانځه په ټایم کې به یې نه څکل یعنې داسې کار به یې وکړو چې د ماسخوتن مانځه نه پس به یې وڅکل نو سهاره پورې به بیا نشه تلې وه په قصه پوهېږي یا به یې د سهار مانځه نه پس وڅکل ماسپښینه پورې به نشه وتلې وه دا ټایمونه لږ اوږده دي که نه نو په دغې کې به نشه وتلې وه په دغې باندې بیا معمول روانو د دغې نه پس یوه بله واقعه راپېښه شوله بله واقعه دا راپېښه شوله چې د پیغمبر علیه صلات وسلام یو بل صحابي دی عتبان ابن مالک دا د پیغمبر علیه صلات وسلام صحابي دی د داسې کار وکړو چې د صحابه کرامو له دعوت کړی او دا هم ډېر غټ دعوت و او ډېر غټ خلک پکې راغلي وو ډېر زیات میلمانه وو ډېر زیات صحابه کرام مسلمانان راغونډ شوي او دوی له دعوت کړی و دې خلکو چې کله دعوت وواو نو بس د هغې بیا په شرابو باندې ولګېدل او شراب یې پسې وڅکل او داسې شراب یې وڅکل چې بس مکمل عقلونو کار پرېښودو په نشه کې مکمل مس شو داسې مس شو چې داسې حد ته ورسېدل چې یو بل ته کنزل ویل شروع کړل یو بل ته داسې د مذمت اشعار ویل شروع کړل شعرونه به ویل او په هغې کې به د یو بل مذمت بیانوو یو بل ته به یې سپکې سپورې خبرې کولې او داسې نشه پې چړاو شو چې په یو بل باندې راکېښودل وهل یې شروع کړل نقصانی څیز د شراب ښه دا انتهایی خطرناک شی نو دغه حالات چې کله وشو نو بیا یو انصاري صحابي و او دله د اوښ یو حصه په لاس ورله اوښان بیا حلال کړي وو که نه دعوت دپاره نو یو شی وله په لاس ورغی او هغه یې راواغستو او یو صحابي د پیغمبر علیه صلات وسلام سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه له پې دا سر وواو نو چې دا سر یې پې نو سر یې مات شو او د سر نه وینه را روانه شوه نو صحابه کرام ډېر زیات پریشانه شو عمر رضی الله عنه بیا پریشانه شو چې لکه دا خو ډېر خطرناک شی یا شراب دا مسلمانانو هغه شراب وڅکل او په یو بل باندې راایښودلي دي نو که په دې وخت کې چېرته دشمن په دو باندې راغی دشمن پرې راغی نو بیا به لاسه چل کېږي په قصه باندې پوهېږي نو عمر رضی الله عنه اوس ډېر سخت پریشانه شو او الله جل شانه ته متوجه شو وایي الله د شرابو متعلق ښه صریح حکم را نازل کا چې بس دا مسلمانان د دې لعنت نه واوړي ایسته
او عمر رضی الله عنه به نسکل ګورئ ښه عمر رضی الله عنه چېرته شراب نه دي څکلي چې کله مسلمان شوی لا شراب وروسته حرام شوي عمر رضی الله عنه مخکې مسلمان شوی دی خو هغه چېرته شراب نه وڅکلي ځکه چې نقصاني څیز و د سړي عقل پکې کار پرېښودو او هغه خو ډېر زیات بهادر سړی و که نه هغه وایي چې شراب وڅکم نو عقل به مې کار پرېږدي دښمن به راغلی زما نه بیا سر والی زه به خبر نه یم نو بهرحال دغه مسله چې کله راپېښه شوه چې صحابه کرامو یو بل ووهل او دا بد غوبل یې وکړو نو بیا عمر رضی الله عنه الله جل شانه ته متوجه شو چې اوس د دې شرابو متعلق څه حکم را نازل کا چې بس د مسلمانان د دې څیز نه واوړي د دې نشې نه واوړي نو الله جل شانه پسې بل آیت را نازل کو چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه تاسو اوس د دې نه ځان وساتئ نو په صراحت سره حکم راغی چې شراب او دا څیزونه میزونه هغه څیزونه چې هغه نشاور دي په هغې کې نشه ده دا څیزونه په تاسو باندې حرام شو د نن نه پس به یو مسلمان هم دې ته نه ورنږدې کېږي دا به نس کي نو چې دا حکم راغی نو بیا د صحابه کرامو ایمان ته ګوره د هغو جرت ته ګوره شراب یوازې پرې نه ښودل پرې ښودل چې په کورونو کې کمې بیلرې ولاړې وې کم ډرمان ولاړ و ډک ډک د شرابو هغه یې راواغېستل او مات یې کړل دونه شراب او دونه ډرمان یې مات کړل دونه شراب یې واړول چې د مدینې په دې کوڅو کې د نالۍ ډکې ډکې روانې وې د شرابو دغه د مسلمانانو بیا ایماني غیرت و په قصه باندې پوهېږي چې د الله جل شانه طرف نه حکم راغی څنګه بس هغه ډرمان یې ټول مات کړل شراب یې ټول واړول او داسې دونه نفرت یې پیدا شو چې لکه بیا به یې کافرانو سره به یې شراب لیدل او هغو به څکل نو د هغو په خوا باندې به نه ورتلل چې لکه دا لاسه نجس دی ځکه الله جل شانه ورته نجس وي الله جل شانه ورته څښا څیز وي بدبویه څیز یې ورته وي چې لکه دا څیز بیکاره دی دا بدبویه دی او دا څښا دی دا نجس دی د دې نه ځان وساتئ نو مسلمانانو مکمل د دغې نه ځان وساتو یو نکته راته صرف په دې باندې ځان پوهه کوي لکه ګوره د شرابو دا قصه روانه وه که نه نو په اوله زمانه کې مکمل حلال و هلکه سکی بس هر چاته اجازت دی په قصه باندې خو نقصاني څیز و ټیک شوله عقل پکې کار پرېښودو هر چاته اجازت و بس شراب سکی پس د هغې بیا چې کله مسلمانانو ته داسې محسوسه شوه چې یاره دا څیز خو نقصاني دی نو الله جل شانه معمولي داسې اشاره ورکړه چې لکه دې څیز کې نقصان دی په دې کې نشه ده داسې ونه وي چې د دې نه ځان وساتئ یا دا حرام دي داسې ونه وي خو هلکه په دې څیز کې نشه ده او په دې کې څه فایده نشته دی نو مسلمانانو دقه ټکي ته وکتل چې هلکه نقصان دی پکې فایده پکې نشته دی پرېږده مړه نو ډېر شي مسلمانانو پرېښودل په قلاره قلاره باندې ګوره تاسو ته ما ویلي دي چې شریعت په مسلمانانو باندې یو حکم نافظ کوي که نه نو په قلاره قلاره باندې نافظ کوي چې چېرته مسلمانان ونه یېرېږي لکه اوله زمانه کې مسلمانان نه وي که نه دین اسلام نه وي نو که एकदम یې په یو حکم را نازل کړی وی چې هلکه اوس एकदम پرېږدی دا شراب نو بیا یې پرېښودل ډېر ګران و که نه به ځکه ټول خلک ورسره عادت نو په एकदम باندې پرېښودلی نه شو معمولي ورته اسانوله بیا په دې ځای کې ورته وایي چې فیهما اسم کبیر و منافع للناس دا خو د ګناه څیز دی یا نقصاني څیز دی او په دغه کې لږې لږې فایدې هم شته دی خو دا چې دا کم نقصان دی نو دا د فایدې نه سیوا دی نو بیا مسلمانان لږ لږ وترېدل ټیک شوله که نه په قلاره قلاره د مسلمانانو په زړه کې د دین اسلام دغه حکم اهمیت پیدا کېدلو پس د هغې بیا دغه واقعات رالل نو د هغې نه پس بیا الله جل شانو بل آیت را نازل کو په کیسه پوهېږي چې تاسو دا شراب کله وڅکئ نو مانځه ته مه ورنږدې کېږئ نو اوس یې د مسلمانانو په زړه کې لږ نور نفرت پیدا شو چې لکه دا شی خو نقصاني دی ځکه الله جل شانو ووایي چې دغه شی وڅکئ نو زما مخې ته به نه ودرېږئ نو چې د الله جل شانو د مخې نه ما یو څیز منع کوي نو زه یې ولې وڅکمه نو مسلمانانو په زړه کې نفرت پیدا کېدو په قلاره قلاره باندې بیا په آخره کې چې کله دا خبره ظاهره شوله چې اوس مسلمانانو د دې څیز نه نفرت پیدا شو نو بیا الله جل شانو حکم را نازل کوي اوس حرام دي اوس یې مه څکئ نو په قلاره قلاره ګوره دا ما ورته سبق راکوي ټیک شوله که نه ما ورته چې هم چاته د یو ښې خبرې ترغیب ورکو د دین یو خبره ورته کوو نو په داسې طریقه باندې ورته وکړو چې د هغه په زړه کې ځای پیدا کړي د هغه په زړه کې لار وباسي एकदम غرب مه وباسي لکه نه سړي زوی دا لمونځ یې ونه دی کړی که دا کار دې وکړو خو بیا چېرته لمونځ کوي ټیک شوله یا یو سړی چېرته زوی دې سګرټ خولې ته نه دی نه سړي بچیه سګرټ څکي او ورلې غرب دې ته ویستو نو هغه به اوس د قصده به یې څکي ته څنګه ما په سګرټو باندې وې یا دې بچی نسوار کوي او ته ورلې یو غرب شو دا خوله دې ولې نسوار یې هلته ګزار کړه هغه به وایي چې صبر وکړه ته به یې په ما باندې بس پرېږدي د قصه پوهېږي یا څوک څه نشه مشه کوي او زوی دې دی یا ورور دې دی یا خاندان څوک دی ته ورلې راکې دې ښودل بیا لکه دا نشه ولې کوي دا بیس چلو وکړو هغه دې وکړو نو هغه په زړه کې به نفرت پیدا شي لکه زما د پلار خو ظالم سړی دی او زه یې ووهلم د خو دا هم کولی شو چې ما ته یې نصیحت کړی وی ما ته یې ویلي وی چې دا څیز نقصاني دی ما ته یې دې نقصانات بیان کړي وو د دې نه د بچ کېدو چې بد شم کله فایدې راته بیان کړي وي نو ما به پرېښودلې وي ته ورلې په هغه باندې دې راکېښودل نو بیا خو نه پرېږدي په قصه پوهېږي نو دقه طریقه الله جل شانو موږ ته راښایي چې ګوره تاسو کله د یو ښې خبرې ترغیب چاله ورکوئ نو په قلاره قلاره په طریقه په مینه محبت سره داسې نه ده چې بس एकदम په هغه باندې پابندیانې ولګوه چې دا کار به نه کوي دا به نه کوي دغه به نه کوي لکه الله جل شانو زموږ قصې رانه اوږدېږي بس نو دغه خبرې اترې دي ښه شراب انتهایي نقصاني څیز دی ځکه الله جل شانو بیا حرام بیا وروسته د دې د حرمت هغه حکم را روان دی هغه به انشاءالله بیا وایو
نو دلته الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام چې کوم هغه لاړل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې لکه شراب او د جواری څنګه سیز دی نو الله جل شانه آیت را نازل کو چې دغه چې کوم دی نو دا اسم کبیر په دې کې ګناه ده یا نقصان دی پکې غټ ومنافع للناس او څه لګي فائدې دي پکې د خلکو لپاره واسمهما اکبر من نفعهما او د دې نقصان چې کوم دی نو دا ډیر غټ دی د نفع نه یا ډیر زیات دی دغه د نفع نه د فائدې نه ډیر زیات نقصان دی پکې ويسالونك ماذا ينفقون او دوی ستانه سوال کوي چې څه خرج کو دې معنی مخکې خبرې شوې دي قل العفو ته ورته ووایه چې هغه څه خرج کوي یعنی نفلي صدقات هغه وکړي چې کوم ستاسو د ضرورت نه سیوای اول خپل ضرورت پوره کا پس د هغې به نور خلکو له ورکوه په دې باندې مې ته ډېر ښې خبرې اترې کړي دي كذلك يبين الله لكم الآيات همدغه رنګ واضحه بیانوي الله جل شانه ستاسو دپاره خپل احکامات لعلکم تتفکرون د دې خبرې دپاره چې تاسو په دې باندې سوچ فکر وکړئ خبره باندې پوهېږئ دا اوس د هغه کوز دی پورې په کار وښوداره شي خبرې اوږدې شوې نور به سبا ووایو بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا بېشکه هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی والذین هاجروا او هغه خلک چې هغوی هجرت کړی دی وجاهدوا او جهاد یې کړی دی فی سبیل الله د الله جل شانه په لاره کې اولئک یرجون رحمت الله دغه خلک چې دي دوی امید ساتي رحمت الله د رحمت د الله جل شانه والله غفور رحیم او الله جل شانه ډېر زیات بخونکی دی عفو کوونکی دی او ډېر زیات رحم کوونکی دی یسألونک دا صحابه کرام ستا د ملګري ستانه سوال کوي عن الخمر د شراب متعلق والمیسر او د جوارۍ متعلق قل ته ورته ووایه فیهما چې په دغه دواړو کې اسم کبیر ډېر غټ نقصان دی ومنافع للناس او څه لږې فایدې دي پکې د خلکو دپاره واسمهما او د دې دواړو نقصان چې کوم دی اکبرو هغه ډېر زیات غټ دی من نفعهما د دې دواړو د نفع نه ویسألونک او دوی ستانه سوال کوي ماذا ينفقون چې څه خرج کو یعنی د الله جل شانو په لاره کې څه خرج کو قل العفو ته ورته ووایه چې عفو معنی دا چې هغه کم څیز تاسو نه زیاتي اضافي څیز نو قل العفو ته ورته ووایه چې کم څیز تاسو د ضرورت نه اضافي دی هغه خرج کړئ کذلک همدغه رنګې یبین الله واضح بیانوي الله جل شانه لکم ستاسو دپاره الآیات خپل احکامات لعلکم تتفکرون د دې خبرې دپاره چې تاسو په دې باندې سوچ او فکر وکړئ صدق الله العظیم